السلام علیکم. امین ببرګزایم د پاورپوینټ د دې ښوونیزې ویډیو محتویاتو سره چې په خاصه توګه سلاید ته ځانګړې شوې ده له تاسو سره یم. دغه ویډیو چې د پاورپوینټ پروګرام سلاید انکشاف ته مې ځانګړې کړې ده تر پایه په کتو یې تاسو له سلاید سره په کامله بڼه اشنا کیږئ او کولی شئ هر ډول پریزنټیشن په پاورپوینټ کې ډیزاین او ترتیب کړئ. که چیرې د سلاید او پریزنټیشن معرفتي ویډیو مو نه وي کتلي نو د مبتدي زده کوونکو په توګه معرفتي ښوونیزې ویډیوګانې وګورئ چې لینک مې په لاندې ډسکرپشن کې ورکړی دی چې پکې پریزنټیشن او سلاید په تفصیلي بڼه تشریح شوي دي. څرنګه چې هر سلاید په سلاید شو کې کولی شي چې متن، انځور، غږ، انیمیشن، ویډیو، کلیپ آرت یا کوچني انځورونه او چارت له ځان سره ولري، نو اوس دا سوال راټوکېږي چې څرنګه موږ کولی شو چې دا ډول یو سلاید رامنځته کړو چې له دې سلاید څخه په دې سلاید واوړي. سر د دې کار په دې کې دی چې څرنګه سلاید، لی اوټ او پلیس هولډر کار کوي. کله هم چې نوی سلاید اضافه کیږي نو معمولا یو یا څو پلیس هولډر پکې شتون لري چې دا پلیس هولډر کولی شي ټکسټ، آنلاین او آفلاین انځورونه، آیکن، سمارت آرت، ګرافیک، 3D ماډل، ویډیو، ټیبل او چارت په خپل ځان کې ولري چې ماوس پوینټر پر دغو آیکنو باندې په راوستو او کلیک کولو سره خپل مطلوب آبجکت پکې ځای پر ځای کولی شئ، یا هم له دغو آیکنو څخه د باندې کلیک کړئ او خپل ټکسټ یا متن د سلاید لپاره ټایپ کړئ. ترتیب د دغو پلیس هولډرو د سلاید لی اوټ په ذریعه کنټرولېږي. د سلاید لی اوټ فارمت یا شکل د سلاید دی چې په کومه بڼه تاسو خپل محتویات په سلاید کې ښکاره کوئ. لکه څرنګه چې په دغه لی اوټ کې 3 ځایه مختلف محتویات تاسو ځای پر ځای کولی شئ، دغه لی اوټ چې یو پلیس هولډر د ټایټل او 2 نور د نورو محتویاتو لپاره لري، تاسو کولی شئ د سلاید دغه لی اوټ هر وخت بدل کړئ. د سلاید اضافه کولو پر وخت په داسې حال کې چې د هوم ټاب فعال وي، د سلاید په ګروپ کې د نیو سلاید په دې سرکوزي غشي باندې کلیک کړئ او بیا لی اوټ یې وټاکئ. او که چیرې د موجوده لی اوټ پر بنیاد غواړئ سلاید اضافه کړئ نو یوازې نیو لی اوټ دغه تمنیل باندې کلیک کړئ تر څو د همدې موجوده لی اوټ پر اساس سلاید مو اضافه شي. تاسو وینئ چې د فعال لی اوټ پر اساس سلاید مو اضافه کیږي. که چیرې د سلاید ډیزاینولو څخه وروسته غواړئ لی اوټ ته تغییر ورکړئ نو د سلاید په کټګورۍ کې د لی اوټ دغه سرکوزي غشي ته ټک ورکړئ او له لیست څخه ضرورت په کتو چې پکې ټایټل سلاید، ټایټل او کانټنټ، سیکشن هیډر، ټو کانټنټ کمپاریزن، ټایټل اونلی، بلانک او نور دي یو وټاکئ. تاسو وینئ چې د فعال سلاید لی اوټ تغییر کوي. ډیری وختونه کله چې تاسو خپل پریزنټیشن ته نوی سلاید اضافه کړئ، کولی شئ ځینې محتویات له نورو سلایدونو څخه کاپي کړئ چې دا کار ستاسو لپاره ډیر اسانتیا رامنځته کوي او ډیر وخت مو بچت کیږي. د دې کار لپاره آبجکت په نښه او د کلیپ بورډ له ګروپ څخه کاپي باندې کلیک یا هم کنټرول سی تانه یو ځای کېکاږئ. اوس کوم سلاید ته چې غواړئ کاپي شوی آبجکت انتقال یا کاپي کړئ په نښه او له کلیپ بورډ کټګورۍ څخه پیسټ باندې کلیک کړئ یا هم کنټرول او وی یو ځای کېکاږئ. تاسو وینئ چې آبجکت مو ټاکلي سلاید ته کاپي کیږي او کولی شئ موقعیت یا هم سایز ته یې تغییر ورکړئ. په دې اساس موږ ویلی شو چې هیڅ کوم څه هم دلته په تیږه میخ شوي نه دي، بلکې هر ډول چې موږ غواړو په خپل سلاید کې تغییر راوستی شو او نوی شکل ورکولی شو، خو چې یوازې په دې پوه شو چې څرنګه. کولی شو د پلیس هولډرو سایز، ځای او زاویې ته هم تغییر ورکړو. ماوس پوینټر په پلیس هولډر باندې راولئ او د مثبت علامې په اوښتو سره په کلیک او درک کولو سره حرکت ورکړئ او د دغو نقطو په مرسته سایز ته تغییر ورکولی شئ او همدارنګه ماوس پوینټر په دایروي علامې بدلیدو سره
زاویه کې تغییر راوستی شئ. او که غواړئ چې پلیس هولډر حذف یا ډیلیټ کړئ نو په نښه او باکسپیس یا ډیلیټ تڼۍ کېکاږئ. که د ټول سلاید محتویات په خپله ډیزاین کول غواړئ نو سپین یا بلانک سلاید له نیو سلاید څخه په ټاکلو سره د خپلې خوښې محتویات پکې اضافه کولی شئ، که هغه ټکسټ باکس وي یا هم ویډیو او انځور. خو پام مو وي چې کله هم سپین سلاید ډیزاینول غواړئ ډیر زیات څه پکې مه کوئ، ځکه سلاید ډیزاینول لږ څه د ډیزاین تجربه غواړي. که چیرې د ځای پر ځای شوي لیاوټونو څخه زیاده روي وکړئ نو کېدای شي د دې سبب شي چې د پریزنټیشن سلایدونه مو همغږي ونه لري او څه بل ډول ښکاره شي. نو غوره به دا وي چې د ځای پر ځای شوي یا بلټن لیاوټونو څخه کار واخلئ او ځایونو ته یې تغییر ورکړئ. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. کیمرې یا زنګولې ته هم ټک وکړئ ترڅو د ټولو نوو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښې چارې.